کوي چې کوي ولا بوزي زکوم ما د پړو بغیرته سلام دې مړه ځشانه پړوګان دې راوستي هسپتال خبر هسپتال کې خبره مدي بابا تراغله ما دلته ځشان چې په هغه فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري اگر اته کال کړي ما ورته یاره د حال جان لا باندې لګیر کا دا کم چې د جنکو مینا کو سره دغه کوي انټرویو کوي یا د جالي پیران سپورټ کوي هغه بس سپیشل لاغله ما نن به دا غوي سره فرانک کوم دا مرګره به را سوزه به ما خو تاسو دا ټول پروګرام وګورئ خالد جان خو ټول عمر د جنکو د جالي پیرانو کار کړی دی خو راځي نن اسی اندازه ولګوي ویډیوګان ډېرې کتلې خو نن به یو واجبه ویډیو وي دې نه خوندونه مزې والي او په خدای راستي ځشان لا کال کړی دی او پردې کې رالم خالد جان وختي راغلی دی تاسو راځئ مونږ سره کتونکو پروګرام وګورئ قسم په خدای ډېر زبردست پروګرام دی نن انشاءالله ور کلاو کرو را دا سلام علیکم څنګه ده سلام علیکم ځشان سره لږ ملاویږي صحیح خالد جان راغلی که نه خالد جان حاضر راځه وګورئ څوک درنه بیخي پوه نه شي صحیح شوله په ترتیب باندې وکړه دا ایشال ویلفیر ارګنایزیشن مدي بابا چې کوم کې د نشیانو علاج کېږي خو دلته کې راوښتی السلام علیکم څنګه ده یارانو څنګه ده جی باندې کو بند ده مړه بند ده خاصه دا خپل خیر څنګه ده دا یو ویلاګ دی ویلاګ تیارو نور څنګه ده ویلاګ سره مو بل شربت اوس کې ویلاګ سره بیا ګورو څنګه ده الګا زه غب لګو خبر یو 2 منټه دا زما ویلاګ شروع ده کنه کلی نه مې شروع کړه گاډي کې کس کې شي تمره ټیم پکې شته نه زال لا اوس کا خزه جوس پوش خالاله څنګه یار ژوند څنګه روان خبره کینه لاله حالات خدي شکر دې یار ویډیوګانې ګورو کله کله لایک درکو یاره ماشاءالله استا ویډیوګانې ګورو ډېر غټ خوند مزه دی خو غب لګو او شربت اوس کوم بس تاسو اوس کې ما ته ځشان غږ نو کړ ګنځو بیا پټم سمته نه غوا وخت رنګو کو درځم مې راځم خالد جان نه دا خو خپل سور نه ما دم پته نه و چې خالد جان دلته دی نور څنګه دی شکر دې د ځشان دې سره یو د درې خبرې کوم وکړه لا مشکل خو نشته دلته کې پاسه خیر د تاسو هم کې نه ځه دلته به ممکن تاسو لږ کې نه دلته هر څه به تاسو لږ سیټ شي دلته کې نو او کې خالاله څنګه یار ژوند سم روان دی الحمدلله شکر دې چې ژوند دی اجازه خوشته کنه ویډیو او ولې نه لاله زستا کار نور څه خو ویډیو اخا نور حالات څه شکر دې لاله یار ډیره مو د پاسه مولیدلې بس لاله ژوند ټول په منډه روان دی او دا سې دی چې مړه بس ټیم تیریږي وخت د چا انتظار نه کوي ها بالکل په سکرین مې ډېر لیدلی خو والله داسې خو ډېر ماشوم ښکار یار دا ما ته ډېر خیره کوي دغسې وړوکی وي په سکرین ډېر غټ راځي په اول ځل مې د سره ملاقات وشو ماشاءالله ډېر که داسې تاسو ولیدو نو ډېر ماشوم ښکاري خالد جان به دا راته ووایه ژوند دې څنګه روان دی شکر دی لاله بس ډېر زیات د رب نه راضي یم او خوشحاله یم چې څه ټکه ټوکه خدمت اگر انا الله لي نو ډېر زیات خوشاله صحیح ده ماشاءالله خدمت کې قوم قبیله نه ډېره خوشاله ده څنګه کلی علاقه کې نه خلک خوشاله ده کم کار کې کلی الحمدلله لاله ولې بني خوشاله زموږ ډېر رستم دی وعلیکم السلام څنګه قربان انټرویو شروع ده لګوند خالاله وای دا خیر ده صبر وکړه حجي دا راته وایي چې لکه څنګه دا کوم دا مهک او دا پروګرامونه کې نو د دې تاسو پیسې ملوي که دا پرې کې نه مهک او چونکې لاله ډېر خپل سوال دی وکړو دا ډېرې ورځې وشوې تقریبا کاله پورې به کېږي ما دغه پروګرامونه پرېږي زما پروګرامونه به تاسو ګورئ نن سبا جومات مدرسه غریب یتیم بېوسه ټول هغه پروګرام دی چې کوم د بقا دپارې ګوره مهک راولي کله یو خوا کله بل خوا کله پیرانو له نو دا د سړیتوب کار کوي مړه ګوره دا په دې معاشره کې په دې دغه کې دا نه چلیږي که نه ته لږ هغسې کښېنه پروګرام دی کیمره لګېدل دغلته کښېنه خبر وکړه مرګري ځشان بھائی دا څوک دی یار دا مرګري ته دغلته کښېنه لاله ته خبره کوه مړه پرېږده سړیه دا ځشانه څوکیدار دی کار مه ساته مړه تاسو دوی سره څه کار دی بس لګې دا څوکیدار دی دغلته کښېنه لاله وایه دا راته ووایه لکه هغه پروګرامونه مې پرېښي دي الحمدلله
د خپل رب نه ډیر مطمئن ما او ډیر خوشاله ما په دې ژوند کې چې زما د وجه یو غریب ته دونوړی رزق مې راوشي یو غریب ته لږ ډیر زه به ووایم یو خیر ورسي زړه ته مې ډیر زیات سکون راځي داسې مدرسې چې هغې ویرانې پرتې وي زما په پروګرام باندې الحمدلله هغه چې کوم دی نو لکه آبادې شوې نه نو او زه به ووایم چې ډېر غټ خدمت دی الله پاک کړي نو رب نه ډېر شکر ګزار یم. ګوره داسې کار دی که نه چې خلک جینکۍ نه بوځي پیرانو له جعلي پیرانو دغه کې د مشورتیاګانې کوي دغه کوي پوه شوې څوک کوي لکه نو اوس خو د جوماتونو کار شروع صبر وکړه لاله صبر د کار مخکې کوم ستا کار وروسته کوم د سره دا خبره مخکې کوم څوک کوي جعلي پیرانو کار تاسو نه کوئ جینکۍ وله بوځئ زه کوم زه کوم زه چاته وایم چې زه کوم بې غیرته شلوم دی مړه زشانه پړواګان دي راوستي هسپتال خبره هسپتال کې خبره تا ته زه تاسې بې خوند गेट रस्ता दे गेट सका दे هسپتال ما چې د سم خلک راوله هسپتال چې د سم خلک راوله خدای دې تباه کړه مړه لاله قسم به خدای دې یار هلکه خبره واره خیر دې مړه لاله اوس مې انټرویو موډ نشته مړه خبره خو زه بس پرې ګوره تاسو پکې سیریس چلته لاړئ نو خپه کېږم مړه یار تاسو خو د مخې سره جګړه دغه کړه ما خو نه صرف دا ته پوښ کوم چې اوس د ماحول ماشاءالله سیټ شوی دی کم کارونه کې اوس ټیک کې نو اوس خو هر څه ټیک شوي دي نو ته ولې یار ته دومره غوسه کېږې ما خو هلته ویډیو ځکه خو غوسه شوم لاله چې یو بنده یو کار پرېښي هغه خدای به یې ماف کړي خدا پښتانه به یې ماف نه کړي دا غوسه خو ما لراله په دې که نه ستا ته ما په انټرویو کې ووایي چې یو کال شو چې ما نه د پیر سره ویډیو کړی نه مې د جنیک ویډیو کړی او دا بې غیرته مخلوق دی څه به پرېږده مړه لاله که دې راولي بس ځای پرېږده مړه لرګه لکه ته خو د پیرانو دغه ویډیوګانې پرېښې نو اوس څه کېدی ګوره پرون مې یو ویډیو کته بېګا رښتې او یو جینۍ نه تپوس کوي د بېډ مټ کې ناست دي وایي چې یاره ته به واده کوې هغه ورته وایي چې دې څه پوه شو موږ داسې لونډان ګرځو که نه دا ته څه پېژنده ستا کلیوال دی نه دا په موبایل باندې هغه ویډیوګانې راځي که نه د دې دومره سوچ دی وی چې ما انټرویو کته هغه زما یو انټرویو به تا کتل لاله هغه جینۍ وایي ما ورته واده به کې وایي که ته را سره کې نو نه دی وایي چې موږ لونډان ګرځو او دته خلک وایي چې لکه ته واده کې نو په دې کې نه نو دې کې اوس څه خبره ده خو لکه اوس دا کارونه پرېښي دي فرض کړه ته وایې جعلي پیران او دا اوس خو لکه صحیح کار کوي نو دا اوس نه سپورټ نه هغه خو ټیک ده که نه ګوره چې بل یې ورور لونډ ګرځي د هغه هم سړی کور آباد کړي ګوره څه وکړو دا له واده وکړو یاره چې واده دې راله وکړو غټ کار به وکړو ګوره بېډ تیار و جینۍ تیاره وه صرف مولا ته خبره بنده وه مړه زیشانه یاره دی خو دننه که سړی دی لکه د دې کار ته اوس دغه خلک ډېر زیات عزت کوي که نه بیا خپل کار لږه خدای دې کړي که ته بیا دلته سره که نه صبر وکړه هغه ټوپک ډېر ته دله ټوپک به چا سره ته ډایرکټ نه مړه خالده دا مېنټل دا کپ شپي دی لیونی دی یار ده سره دوه خبرې ته مړه ده په خبرو خفه کېږي داسې وایي ما له واده وکړو یو دوه خبرې ګرځي زما درې بچیان چې دي ګرځي ته پرېږده مړه به زه اوس یې پرېږده خبره د خو اوس خو عزت دی دې کار کې او لکه ته ولې د دې کار ته سپک ګورې نه کار یې ښه دی داسې نه خو لکه هم جینکو څه ویډیوګانې مه کوه اینې دغه پرون تا ته څه تکلیف دی تا ته زما د ویډیو نه نه ستا د ویډیو نه موږ ته هېڅ تکلیف نشته خو د خلکو ته تکلیف دی کومو خلکو ته لکه ته څه معاشره تباه کوي که څه دا ویډیوګانې چې خلک ګوري ګوري دی که نه تا ته څه تکلیف دی ګوره په دې بیا غلط اثر پرېوځي په دې خلکو باندې نو اوس لکه دته څه ویل غواړې موږ دغه ووایو چې هغه ورته وایي موږ ورته دا وایو چې یاره لکه ښه کار کوه چې غونډ عمر ژوندی د خلکو په زړونو کې د خلکو په ذهنونو کې نو داسې لکه دغه په کار یي که نه څه کار کوم څه کار کوې څه کار کوم ته ووایې نو خو بس دغه کار کوه چې ښه ویډیوګانې کوه ښه میسجونه ورکوه دغه خو ښه عزت صبر وکړه لاله زه ښه نه کوم ته څه کې زه ښه نه کوم ته څه چل کې زه به څه وکړم زه دې هم نشم کولی زه به ډیوټي نوټس تا نشته زه شبه دا ډیوټي ختمه لرې که دا بار کړه مړه وزه مړه ما وره درکم زما کلي ته ومال راشي ما پرېږده لکه خبره وره خالده مړه لکه تاسې ګاډي ته خېجه ما وره ما وره دا سړی زمونږ ملګری دی ګپې د سره لکه روزه ګپې لګو مړه روزه ګپې لګو ری خوښه سره کا
واته وایا غپې لګو غاړه ورکه مړه لکه دا زما ملګری دی مړه راغلی دا غزه ستا مینهوال دی زه سره غپ لګوم ظالمه څنګه سړی دی خونه دی ولا غاښونه غاښونه دی ولا ویني کړي مړه دا وګوره دا وګوره خونه دی ولا ویني کړي مړه الګا تاسو منځه لګا باندې ما کوی دا سوق دی دا زما ملګری دی ترورځې مې دی غپ شپ لمه راوستو نو تا دماته چې زو سره یو غپ لګو یو پرنګم کو پرنګ زه خو دې نه پیژنم نو زه خو یې پیژنم کنه دا خو یې پیژنې کنه موږ ملګری دی زمونږه ستاسو د سره سلام ټوکه ټکارم د سکوله راځه مړه